مړه یاره ګوګله داسې ته دې راوستی ما یاره منم دې داسې نظاري د خدای نیکبخته داسې لوکس ځای دی او بله واره مړه دا ځای دې څنګه پیدا کړو دې سرچ کې مړه ته دا پرېږده سرچ موږ دا ځای مې پیدا کړو نه مړه منم دې یاره ستا سرچ واقعي کار کوي او داسې لوکس ته دې راوستم داسې ځایان خو ما لیدلي نه و سره او اوس دې ثابت کړو چې کینګ صاحب ټول ځایونه لیدلي ستا د لاسه دا غونډ ځایونه ستا د لاسه ما لیدلي کني ما خو په خوب کې دا ځایونه نه دي لیدلي او بله واره دې زانګوګانو ته وګوره ته خو دې دومره اوچت دا خلک پکې چې دې کې زم کښېنم او دا چکرې به بله دا غونډه دنیا به مې ګوري چې کینګ صاحب دې زانګو کې ناست دی څنګه او ته سرچ وکړه که نه یار دا نیمه ګنټه وشوه چې تا ته لګیم چې دا تشنابونه وګوره مړه ته دا څنګه سرچ کړي دا تشنابونه زه وګورم میتیازو تنګ کړی مړه صبر وکړه کینګ صاحب ته سرچ هوټلونه دي کبابونه دي میان دي پلوونه دي کینګ صاحب دا مې سرچ کې راځي هوټلونه مړه دا زړه مې وایي چې دلته دې راګیر کړمه بیا به دا خلک وایي چې دا څوک یې ووایي دا خلک به بې ما وایي ستا ښکلول پاتې دا ځان سره لیکه ګوره بېکاره ټایم کې خو ته سرچونه کې تش خوراکونه دې مخې ته راځي سره زما غم در سره نشته دې مې ته زه دومره تنګ کړی یم ډېرې پرتوګ کې هم نشم کولی بیا به خلک وایي چې غټ سړی دی پرتوګ کې کړي دي او بله واوره او لاره کې دې ویلی نه شو چې پیمپر راواله چې دلته تشنابونه نشته چې پیمپر مې راغستی و هغه مې اچولی و دې شرمولم یار ته راځه دا سر کې دا تشنابونه وګوره مړه ګوګله ځای دې پیدا کړو که نه کنه کینګ صاحب دا ځای مې پیدا کړو کنه کینګ صاحب دغه ځای دی ولې دا د میتیازو ځای دی د کینګ صاحب دا څنګه د میتیازو ځای دی دا خلک میتیازې دلته کوي مړه په شرمونو مې شرمې دې کې زه څنګه میتیازې وکړم کینګ صاحب دا پرېږده دا خو د اوبو شی دا شړشړی چې کوي مړه چې اوس دلته راګیر کړم او ښکل دې کړم بیا به دا خلک وایي چې بېګناه کس راګیر کړی دی والی دې م نه شم او میتیازو مړ کړی یم د خدای نیکبخته څه ځای پیدا کړه چې میتیاز یې وکړم مړه دا دې چېرته راوستم سرچ مې په یاد شو یو ځای راته ته سرچ وکړه مړه زر کوه سر بیا راځه چې زه یو بل ځای مې په یاد شو سرچ مې وکړو لکه داسې غلط چې ته بولې دي د خدای نیکبخته چا به موډه به دا ګوره خاریه ده ګوره داسې کلی نه دی چې ته پکې سرچونه کې بې ځایه ځي لمبو نه دي غرق به هم کي د خدای او زر کوه سخته غوسه دې راوستې ده مړه داسې مې تیزې راغلي داسې ټینګ کړی یم مړه تا سره به زه ګورم یاره کینګ صاحب سرچ کوم پوه شوې مړه مړ دې کړم د خدای نیکبخته ظالم به داسې زور کې راغلی دي ګوره ورسله مې شرمې ګوره کینګ صاحب اوس زماره اوس باندې کینګ صاحب وزمرمه مړه سیګنل چې دې کمه شي ته بس ګډ وډو ما دې سره چېرته به مو شرمې د خدای نیکبخته سیګنل دې بیا کمه شوې ده زما په خیال په ګډ وډو لګې زر کوه ګورم رم ګوره داسې ټینګې مې تیز راغلي دي ګوره غږ به مې کېږي اوس زماره کینګ صاحب زه چې بیا دې سیګنله کمه شوې ده بیا ګډ وډو ما دې سره پرېږده مړه وګوره سره کوم ځای ته مې راوستی خبرې په خوب کې هم دلته نه راغلي مړه سره کوم ځای ده دا وګوره ګلاګانې وګوره چیکې دا چیک ټالونه وګوره دا ځایان وګورې څومره ښایسته ځای ده دا وګوره داسې ځای ته به چا راوستې وایي داسې ځای ته نه په ټول عمر کې داسې ځای ته نه راغلي دا تا راوستې ودې نه لیده دا ځای وګوره څومره ښایسته ځای ده دا ورته وګورې څه یو ښکلی ځای ده څه یو نندارې دي دا وګورې ته ورته وګوره دا څه کوي دا خو ځای دا هر چی پرېږدئ میتیازو ټینګ کړی میتیازو اوس خلکو ته ویلی نه چې غمجبه به خلکو ته وایي پرېږده مړه یاره غمجبه صاحب ټول روب دا دی ډېر لوک جوړ ده خو دا کار در کې خراب ده که چې لیکې مړه لیک پرېږده تشناب راته ښایي چې ورمنډه کړمه پې غمجبه صاحب ډېر پالک وځیو باندې مینې که نه درته وایي مسکه بس نښته یې ورته ټینګ شه یاره چې اوس مې څکلي دي او که نه مې دي څکلي خو تشناب ښایي چې ورمنډه کړم پې او ډایرکټ ورشمه تشناب خو دلته نشته دی نو څه به کومه تاسو دومره وګرځېدئ په دې پارک کې بیخي هم د تشناب ځای معلوم نه کړه چې تشناب چېرته ده اوس دلته پرې نه دی غمجبه صاحب په ایمان چې دلته یې درله کوم ګوره کوم یې درله دلته دې چې وکړې که دا خلک ویني در باندې برابر سم به دې ښکل کي ښکلی مې یې څه داسې دې ښکل کي که ته خو راځه خو اخوا جان به در باندې وګورم که چېرته کېناستې خو بیا راځئ مړه ما له ځای پیدا کړئ مړه چې ورمنډه کړم بې داسې یاره کومه ځای دې پیدا کړو که نه کینګ صاحب ځای مې پیدا کړو دا ځای دی بار مې دې نه لیدلي خلک دلته په ولاړه مهاجرت کوي نه مړه دې کې په ولاړه خلک مهاجرت په ولاړه کینګ صاحب خو انګریزان دې خدای دې ووایه موږ مسلمانان شکر الحمدلله موږ په ناسم امتیاز وکړو که نه خو ته خپل د امتیاز وکړه که نه نو ته څه کوې دا دې څوم کوم بلا ته راوسیم او دا چیښې ده دې کې څنګه امتیاز کوي دا خلک
ته داسې نه دې کې داسې نه وځي څنګه نه وځي که داسې کښېني ودې شرمولم د خدای ها دا شی ورته ورکوې پناهي ده او پنې لپاره کینګ صاحب تا خو شاوخوا ګوره چې څوک مې ونه ګوري زه به پکې زر زر بس کار وباسم یا الله دا کې څنګه کېږي یار نه شی نه کوو مونږ دا ګټو چې دې کې دا ګن خلک څنګه اچوي دا خلک ګندګي اچي نه مړه ها بس مونږ هم چې ګټو یاره ګوګله په کوم ځای دی واړول موږ به په دې سړي خراب کړی وي د خدای نیکبخته یو باسه ظالم شي او مړ دې کړم د خدای نیکبخته چې کار مه کوه کنه یاره زر کوئ کنه یو شی وکئ تباه یم تباه زر کوئ بس یو شی وکئ کنه تباه یم زر کوئ نو یو سوچ مې را په یاد شو مړه څه شو زه وایه زر ډېره ښایسته مشوره مې ورته داسې چلو که خمچپه صاحب هسې نم تشنابونه خو م پیدا نه کړو دې بره ونې ته وخېجه ونه کې وکړه ونې ته وخېجه یاره چې کلي ته خو لاړم که نه دواړو باندې پاڼې خورم پاڼې بل شی در باندې نه خورم غمجبه صاحب ته ما مشوره درکوي که نه ښه چې ونې کې نه کښېنو دلته به کښېنه موږ به درنه چار چاپېره تاویږو څوک به دې نه ګوري څنګه دې خوښه څنګه به چار چاپېره تاویږئ دا د دنیا مخلوق چې ده د دنیا مخلوق سره به څه کوو دنیا مخلوق مخې ته موږ ودرېږو که نه ته موږ تاسې وکړه یاره زر کوئ یو ځای راته پیدا کړئ زر کوئ که نه د مخامخ کور والا ته ووایئ چې یو څه وکړي او مخامخ کور والا ته ووایي چې ښه در باندې را باندې کړي او سم دې ښکل کړي مخامخ کور والا ته ووایي داسې چل به وکړو علاقه خو غټه دروازه خواته به لاړ شو کوم بل پناه ځای پیدا کړو کوم ځای پیدا کړئ چې داسې یم که نه سرچ کوه کنه غرق دې کړم د خدای نیکبخته هله دا غمجبه چا دلته راوستې د خدای نیکبخته مړه یو خو په داسې حالات کې و بل د غمجبه مخامخ شوه د خدای نیکبخته نو دا سر دې څنګه ونه کړو چې دلته غمجبه ده سلام غر کې پې ظالمه ښه درته پته چې دې حالات کې زه جنګ څنګه کولی شم او سر دې ونه کړو دا دې 12مه پاړی شو چې تا غلطۍ دې وکړې بېکاره ټایم کې دې سرچ کار کې او کار ټایم کې دې نه کوې غرق دې کړم ظالمه زر زر مې رسه وګوره او مخې ته غمجبه هم دی غمجبې له ساتمه ګوره هسې نه چې څوک راکړي او تا دغه پته لیکي هسې پرته سخته کې چې څوک تشناب ولټوه تشناب وای دا خو کینګ دی ظالمانو زما په سر هم پیسې اخیستي دې کینګ نه خو زه کلي کې په تانګ وم دلته هم راپسې راغی زما په سر هم ټیک پیسې اخیستي دي نه غمجبه صاحب مونږ چېشته پیسې اخیستې ته خو یې مونږ غمجبه صاحب یې تشناب راته لټوئ تشناب او کینګ دی څه قمندان صاحب خو نه دی که نه موږ درې وو هغوی دوه دي سم به برابر کړو که نه څنګه برابروئ زما په سر هم ټیک پیسې اخیستي دي نظر کوئ ما ته تشناب غم کوئ اورې هسې هم دلته وغرابئ دلته په یو بله لښتې لاړ شئ نه راځه همداسې پرې ورځو توکل په خدای ورځو پرې او کوم دا به غمجبه صاحب پام کو د ظالم بچو تمانچه راونه باسي غرق به پکې ګوره څنګه خدای نه خوښه ته څه کوې څه دې شروع کړي دي څه کوې مه کوه سم نه کومه څه په مرض در باندې لګېدلی شي یاره کینګه ته مې جګري یارې که نه ته مې ورور یې تا ته زه یوه ښایسته خبره کوم ښایسته خبره درله کوم لکه ومې نه ولي په جرمې به مې نه ګوره لکه جرمې به مې نه ګوره خبره واره زما ستا انډیوالي ښار کې انډیوالي ده ګوره کلي کې او دښمني به ختمه کړو دښمني ختمو ګوره تشناب نیولی به تشناب نیولی دیم نیولی د خدای نیکبخته زر سر څوکه او تشناب پیدا کړو ګوره که مرو سر څوکه چې تشناب هغه دی تشناب کینګ صاحب هغه دی خدای کرانو تو ودرېږه ګوره ته زما انډیوالي ګوره ګوګل ته ما ویلي چې سرچ وکړه هغې زما په وینا سرچ کړی ده سرچ وکړه تشناب یې پیدا کړه خو لومړی زما حق دی لومړی زه ځم نه خو چې تا ورته ویلي دي کس د چا دی زما دی خو کس تا دی ته زما یار وی لومړی زه ځم که نه او بله وره او تنخوا زما اول به زه لاړ شم مه کوه زه ځم بس کوي مړه تاسو دا څه کوئ دا چې د لانجو کولو ده نو چې
خلک خو لږ ځای نازیاته ګوري بیا لانجې کوي ګورئ یو نصیحت درته وکړمه ته به وایې چې زه یم او ته به وایې چې زه یم نه به ته او نه به ته دواړه ملګري یاستئ خپلو کې سره ملګرتیا وکړئ په نوبت لاړ شئ اوله رښتیا دي زه دا اول لاړ شه ځه رښتیا دي ویلي رښتیا دي ویلي باید په بدو ورځو کې ښه وکړو خپل ملګرو سره باید بدو ورځو کې یاد کړو داسې نه چې ښه ورځو کې خوار سړی په زه اول ته لاړ شه ځه نه ته به ځې اول به ته ځې ته به ځې نه بس ته لاړ شه نه ته به ځې بس تاسو مشکل ځالو مه کوئ تاسو خو زما مشران یاستئ ټولونه مې یاستئ که تاسو دواړه داسې وکئ یو 2 دقیقې سترګې پټې کړئ نه 2 دقیقې نه کېږي 15 ثانیې سترګې پټو ښځه سمه ده 15 ثانیې زیات سترګې پټې کړئ زه مشکل